جنې چې د کم الک سره عشق او مینه محبت او نمور پلار ولګیدو او د چې نو غالک لنه ورکول نو دا جنې ولګیدو او د خپل کور 18 کسان چې نو زهر ورکړلو هغه مکمل تور باندې دنیا نه رخصت کړلو ځکه دې جنې انتقام وګوري خاملګو سټه به تاسو جنې ښکاری کنه دې چې د ولک سره مینه محبت او غالک چې نو ډیر زیات خوخو او د غالک هم د ډیر زیات خوخه و نمور پلار ولګید کنه او دا جنې چې نو بل الک ورکوله نو دې جنې وته ویل کنه چې تاسو چې نو ماته لمور کوي او زما دغه نه د خوخه او تاسو چې زما چې د کم الک خوخ ده نو تاسو ما دی لور کوي امور پلار وته ویل کنه چې موږ چرته هم تا دی نه ورکو او زموږ چې کوم علاقه وخت موږ به تاغله ورکو ستا په خوخه باندې چې دا موږ داسې کار نه کوو چې کله دا خبره وکړه دغه جنې چې دا واده شول چې کله واده شول د جنې چې دا ډیره زیاته خپه و په بل لک پسې چې زه بل لک لور کړی دغه نه پس دا جنې ولګیدل کنه دی ویل کنه چې زه ور کړی مو زه خو واده شوی یم او زه به دې کار کوم کنه چې دا ټول خلک به زه حیرانو ما دا جنې ولګیدل زهر راوغستل او د خپل کور چې دا 18 کسان چې زهر ورکړل هغه مکمل تور باندې دنیا نه رخصت شول دا چې په کم کور کې د خاوند په کور کې نو هغه 18 کسان چې د زهر ورکړل هغه د دنیا نه رخصت کړل چې کله پولیس انویسټیګیشن شروع کړ هغه ته چې پته ولګی د کنه چې دا یو جنې پاتې شوی دا او د نو ټول چې د دنیا نه رخصت شوی دي هغه کله انویسټیګیشن شروع کړ دا جنې چې د پولیس سټیشن ته ویوړه کله چې دا جنې پولیس سټیشن ته ویوړه او دینه ته پوښتنه کوي چې څه واقع راغله چې څه وجه کېدل شي چې د دنیا نه رخصت شوی دي نو د جنې وته ویل کنه چې زما چې د یواله خو ما خپل مور پلار ته ویل کنه چې ما به دې غلط لور کوي نو زما مور پلار ولګیدل کنه هغه چې د دې بل الک لور کړم نو دې وجه نه چې د ما د دنیا نه رخصت کړل ځکه چې پوسټ مارټم نه پته لګیدل و کنه چې د چا زهر ورکړل او د زهر په وجه باندې چې د دنیا نه رخصت شوی دي جنې چې کله دا تاسو کوی په دې باره کې تاسو یو خوند کمنټ ضرور وکړئ چې بلې کې مور پلار ګناګار دی او کجنې ګناګار ده ځکه کنه چې جنې خو ته مخ کې ویلو چې زما د غالب وخت دی او تاسو چې نو ما دی لور کوي او جنې چې نو دی نو ور کوله او چې کله هغه مور پلار ولګیدل او بل لک لور کنه هغه چې نو هغه ټول کورنو له دنیا نه رخصت کړه نو موږ ټول په کار دي کنه چې جنې ولکه یو بل خو نه پکاره چې هغه ول ور کړل شي مور پلار له هم ګناګار ځکه چې موږ له اسلام چې نو هم اجازه نه راغی او چې کله چې نو جنې ولکه یو بل خو نه پکاره چې تاسو دغه نکاح وکړي او دا بالکل صحیح خبره ده ځکه کنه چې جنې ولکه یو بل خو نه بیا مور پلار له چې نو ضرور پکار ده چې هغه چې نو نکاح وکړي دا چې هغه عزت وکړي او بل کس لور کې دا جنې چې نو ټول ژوندۍ تباہ او برباد کړي ځکه کنه چې جنې پر واده شي کنه هغه ټول ژوندۍ چې نو به د خاوند سره تیری نو چې خاوند نه خو کنه نو دغه ژوندۍ به څنګه تیریږي ټول به په ټول عمر به چې نو په خفګانونو کې ژوندۍ تیری موږ ټول له پکار خاص کا مور پلاران لا چې هغه چې نو داسې کارونه نه کوي چې جنې ولکه یو بل خو خلول پکار چې دوانو نه تاسو کوي زموږ په معاشره کې غوډي سي دا کچرته الک وای کنه چې دا جنې زما خوخه ده نو بالکل چې دنه هغه ولا اخلي کچرته جنې ویل چې دا الک زما خوخه ده نو خلک کوئی دا جنې غلط ده دا غلط الفاظ استعمال کړ نو زموږ د پښتنو په معاشره کې دا خبرې ډېرې زیاتې دي او پکاره چې کله یو الک واده کوي نو دا غنم تاسو پکار ده کو چې کله جنې چې نو دا غنم تاسو پکار ده دا الک نم تاسو پکار ده نو پکاره چې به ولا ورکه ملګرو نو دا چې خبره چې د دې باره کې ډېر ښه سوچ کوئ ځکه کنه چې کته چرته رشتہ کوي نو په غنه مخ کې سوچ کوي کنه چې دا ټول مرشیز وي ځکه چې ټول مرده لپاره چې دا رشتہ وي دا چې نه کنه چې 100 ورځې وي او بیا کیسه ختموي دا ویډیو د نور ملګرو سره شیر